د معلولینو د کرکټ لوبډلې د وروستۍ لاسته راوړنې ستاینه. د سپین غرزون د معلولینو لوبډلې په خوست کې د نجیب ترکی په نامه د کرکټ د شلوره سیالیو اتلولي خپله کړه. په همدې موخه ننګرهار کې د یادې لوبډلې د ترلاسه شوي ویاړ ستاینه وشوه. نن پروګرام هدف یو خدا په دلته کرکټ ډېر پیکه شوی به ونه بولو خو هغه انګېزه یې لږه ځپل شوې وه او بل دا معلولیت لرونکي دا فکرونه کې چې موږ په ټولنه کې بېڅوکه یو د دوی د اعزاز په خاطر دوی قدرداني په خاطر او د کرکټ د همداسې ژوندي ساتلو او ډېر ژوندي ساتلو په خاطر دا پروګرام موږ ترتیب کړی. لوبغاړي هم خوښ دي چې د زون په کچه یې خپلو مینوالو ته خوښي ور په برخه کړه. دوی وایي که یې په همدې ډول ملاتړ وشي نو په نړیواله کچه به هم ښې لاسته راوړنې ولري. زیات زه خپل د مینوالو نه ډېر خوشحاله یم چې موږ یې ډېر غټ سپورټ راکړه او آینده هم د ډایرکټر صاحب نه زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ دغه د معلولینو ټیم دلته سپورټ کړي. شکر الحمدلله ټولو لوبغاړو ښه لوبه وکړه خو نور اسلام په نوم باندې یو لوبغاړی چې 15 لوبغاړي یې وکړل او محمد اشرف چې ډېر ښه وځلېدو د لوبډلې کپتان هم صفت په نوم باندې یو لوبغاړی دی چې هغه هم ډېر ښه وځلېدو ښه بالینګ یې وکړو او خوشبختانه چې 3 لوبغاړي ډاکټر صاحب آصف ډېره ښه لوبه وکړه 15 لوبغاړي موږ سکل بیا یو ځل ملي لوبډلې ته ورکړل. د نظر خاوندانو هم دا ډول ستاینې د لوبغاړو لپاره په ګټه بولي او وایي له روحي پلوه دا ډول ستاینې لوبغاړي په نړیواله کچه خو سیالیو ته چمتو کولی شي. کرکټ په برخه کې هم د دوی دغه لاسته راوړنې د دوی هڅې د دوی زیارونه تقدیرول او د دوی ستایل ډېر زیات مهم دي. دوی په راتلونکي کې د کمۍ احساس نه کوي او دوی چې کومې سیالۍ بیا راتلونکي کې د افغانستان په استازورۍ ترسره کوي نو ډېرې ښه ترسره کوي. په خوست کې د 15 زونونو د معلولینو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ د روانې جون میاشتې په 10 نیټه پیل شوې وې چې پایلوبه یې د بند امیر او سپین غر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې پکې سپین غرزون اتلولي خپله کړه.